کراچۍ ته لاړ پېښور ته تللی و بل سروري صاحب چې راغلی و یوه جمعه بیرته سبق ویلی بیا په سر درته در پاتې ده بل مولي یوسف ډېر ښه قابل ملګری دی موږ څه دلته فارغه شو هغه کوټې ته چې لاړم مریض ده ولې شپږ کتابه یې په یوه مدرسه کې درس شپږ کتابه په بله مدرسه کې درس په امامت کې هلکانو ته سبق حرص ده دا اول هغه چا ته لپاره مې ویله چې علمي شوق یې زیات وي نو هغه دا شوق کله دغه ځای ته ورسي چې بیا هغه د خدمت موقع یې کمه شي ما زه خلکو ته نصیحت کوم سل المجربه ولا تسأل حکیم خو خپل عمل نشم کړی د ځان سره احتیاط نشم کړی اوس خو مې ډېر شیان کم کړي دي ما تقریبا د جمعې شپه اکثره بې بیانه نه ده تېره کړې دا بله ورځ مو څوک راپسې دي دا اوس جمعې شپې ته خدای نه حیرات اوس مطلقا چې پرېږدم سړی څنګه پرېږدي په سواو مریدان په یو کلي کې دي په ورځ کال نه ورغلم بل کال نه ورغلم په سواو مریدان ځکه حالت اوس وینه ورځ په ورځ کمزوري ده نو د حفظان صحت د خوراک سره احتیاط دومره خوراک کړان چې انسان برداشت لري ښه خوراک وکړه خو ښه شی وخوره هغه دومره وخوره چې هغه د تا د بدن جز وګرځي مرض علاج او ډاکټر ته د مجبوره نه کړي د ګناهونو نه خبره په دې کې ده چې روحاني ترقي چې سړی غواړي علمي ترقي غواړي علم روحاني صحت غواړي ولې موږ نه وویله چې ګناه وکړي حافظه ختمیږي او علم خدمت بغیر د حافظې نه کیږي هره ګناه حافظه خرابوي اوس د خپله حافظه مه ضایع کوه حفاظت یې وکړه حفظان و صحت خدای پاک دا یو قوت درکړی دا وساته په تکرار علمي قوت کې راځي زیاتیږي کمیږي نه په درس زیاتیږي په تکرار زیاتیږي په دور باندې زیاتیږي ایق باندې نه خو په ګناو باندې په ډیر خوراک باندې چې خوراک ډیر کې حافظه خرابېږي چې خوبونه ډیر کې حافظه خرابېږي چې ګناوې کې حافظه خرابېږي لاړ علم خدمت هم د لاس نه ووت هغه مواد فاسده لرې که د ګناو نه پرهیز وکړه بیا کمه نسخه خوره استعمالوه کم ذکر که کم نفلونه که کم شی په کم شي کې به خدای پاک لویه ترقي درته پیدا کړي باب هل يدعي الرجل المرأة والمرأة الرجل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيع بنت معاوية بن عفراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمه ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاثة وبه قال حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجامة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. د علاج دیغه وخت مشهور درې طریقې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي په درې شیانو کې ډېر ښه علاج کیږي یو شاتو کې عسل خو لاندې نقطه ورسره لیکي دا نه د ضرورت چې صرف عسل بخوري عسل به ویب کې دا معجونونه نه دي چې حکیمان جوړي دا اکثره په عسلو کې جوړیږي اجزا نورم نو کله مفرد علاج وي کله مرکب علاج وي فی الجمله الله شفا کې ده او کله بسيط کله مرکب. دوم شرطه محجم دا ښکر چې لګي هغه ځای دی چې په چاړه ورته ووایي دغه کې شفا ده ځکه مواد فاسده راباسي ښکر چې په ولګي مواد فاسده دا راباسي. دریم داغ لګول خو نبی علیه السلام زه د داغ نه خپل امتیان منې کوم هلته وی علاج ده پکې هلته وی چې زه دا منې کوم دا بل بابم دا ده ولې ځکه وروسته یو روایت کې راځي شرطه د محجم شربت عسل او لزغه بنار توافق الضاء
دا د داغ لګول هر مرض دپاره نه ده، دا خاص مرضو دپاره چې تجربې نه معلوم وي، چې تجربه نه وي پکې، نه وي دې څوک نه په زده کوي. ولې ضرر عاجل ده، شفا یې متوهمه ده. سوځنده یقیني دا تاوان ده که نه ده، او شفا پکې متوهمه ده. نو چې غالبه د خلکو د تجربې نه غالبه علاج وي، بیا اجازه شته. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینو د درولو دپاره دغه نه ډول لګولی صحابي ته چې وینې د بدن تللی، دغه وخت د وینو د درولو بل علاج نه و، دغه ځای په وسو د غله لاس ور پرې کړي، په تیلو به یې سوځي ور چې رګو خوله بنده شي چې نوره وینه نه تروبیږي. نور هغه شرایط مو مخکې ذکر کړي د ښکر لګول په کومه ورځ او په کومه وخت او د څومره عمر په لحاظ، د کوم وطن په لحاظ. باب الدواء بالعسل وقول الله فيه شفاء للناس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه محجب او شربة عسل او لذعة بنار توافق الداء وما احب ان اكتبيه. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ. مسلې تقریبا ویلي دي مخکې په ترمذي شریف کې شات قبض کشا دي، قبض ختموي، د کې دا ماده مسهله د خدای پاک قبض مبض پوره کوي. سړی راغی د دستو شکایت وکړ، نبي علیه السلام ورته چې شات ورکړه، هغه خو دستونه نور هم څه زیات کړه. 3 وارې راغی، 4م وارې ورته ویلې الله رښتیا ویلي دي چې په دې کې شفا ده، تا د ورور خېټه دروغ یې ور وچکه چې 4م وارې ور وچکل جوړ شه. دا که تاسو فکر وي مخکې موږ ویلې دلته مو یو قانون ذکر کړو. دا اوس 3 اساسي امورو کې یو دا و چې مواد فاسده لرې کول. دلته دغه جراثیم بعضې شیان جمع شي په معده کې د یغ نه دستونه چې هغه تر څو نه ختم شوي. دا دانې دي په انسان باندې دغه غټې غټې دانې نه دي چې وخیږي، دغه بیا هلته سروی شي، اوبه کوي تر ډېره وخته اوبه نه وچېږي. دا د دانې په منځ کې داسې سپین کلک غوندې شی ده چې هغه لرې نه شي تر څو پورې هغه اوبه نه ورکېږي. ځکه هم ډاکټران کوشش کوي اپریشن کې زور په وکړي، په ډېر تکلیف باندې هغه شی تر لرې کړي چې هغه ماده فاسده کله د جال غوندې تر جوړ شي، لکه سپینه جالۍ چې وي پکې داسې شی تر جوړ شي، هغه چې تر څو موجود وي په هغه دانه کې هغه اوبه جاري وي، زخم نه وچېږي. باب الدواء بألبان الإبل. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا كان بهم سقم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذنب له فقال اشربوا ألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واصطادوا ذنبه فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يكلم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه. ځکه چې دا بیا د ظلم دپاره دلیل ګرځي چې نبي علیه السلام هم داسې سخته سزا ورکړې، حجاج خو و ظالم، هسې بانه غوښته. حضرت انس نه ویلې چې هغه نبي علیه السلام سخته سزا چاته ورکړي، ما ته یې بیان کړه، هغه چې دا د عرنیینو واقعه بیان کړه. حسن بصري چې خبر شو ویل کاشکې دا حدیث نه وای ورته ویلی. موږ تاسې په مقدمه د مسلم کې ویلي و هر حدیث په هر ځای کې چاته نه بیانوي، هر حدیث ځکه کله سبب د فتنې ګرځي. خبر په دې کې د اوښې په باولو باندې د شودو باندې، شودو کې خو مشکل نشته، په باولو کې د موږ مسلک دا د عدلو ځان په غوړ کوي، استعمال خارجي چې کل نه که چې کل شي په وحی نبي علیه السلام ته معلوم چې شفا په دغه کې ده، او په حرامو شیانو کې شفا مخکې موږ تاسو ویلو که طبیب حاذق مسلمان، ماهر طبیب مسلمان لیار د علاج په حرامو کې منحصره کې چې دا نه کې استعمال بغیر د دغه نه علاج نشته، بیا استعمال جایز ده. طبیب حاذق مسلمان چې هغه علاج منحصر کې په هغه نجس شي کې بیا روا ده، لکه هغه د اضطرار په حالت کې خوراک یا چکاک.
باب الدواء بأبوال الإبل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. نو ځکه د سترګو ړندوالی پکې راغی چې حدود نازل شو، بیا خو د مسلطوب د دغه نه ممانعت راغی، نو سړي سترګې ورړندوی نشي. باب الحبة السوداء. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء والشوينيز. کلونجي، سیادانه، حبة السوداء دغه مخکې مو ویلي وه چې شفا د هر مرض دپاره ورته ویل شوي. ګورې مخکې موږ ویلي وو چې کله په حدیثو کې خبره مطلقه ذکر وي خو په واقع کې مقیده وي، نو بیا د وروسته څوک بدګماني په پیغمبر علیه السلام نه کوي. دغه کلونجي د طبیعت نه ګرمه ده او یابسه ده، انتوبیتک د زخم وچوي، اوبو بدن کې رطوبات وچوي، نو د داسې مرضو دپاره ډیره فایده ده چې هغه د ساړه د وجې نه وي. لکه دا موږ تاسې نزله چې ساړه د وجې نه وي، د بلغمي انسان د ټوخی داسې شیان دلته پنجابیان دي تقریبا اکثره د ژمي په موسم کې د زکام علاج په دغه کوي، په د پساریانو ځای نه کېږي، هر یو کلونجي اخلي په چي کې استعمالوي. خو موږ د شیانو ته ورپام نه یي، قیمت هم کم، علاج هم بې ضرره. یو ملا راته ویلې وایي ژمی چې راځي زه شات اخلم، په اولادو په کور یې په ښه پرېمانه د سهار په چي باندې خورم. ولې؟ وایي دغه روپۍ چې په علاج ورکوو په دوایي بې دغه نه، خو دغه قیمت د بدن فایده هم ده، شفا هم ده، دا هم ګرم دی په مزاج کې. ژمي په موسم کې دغه شیانو استعمالول ډېره ګټه لري، بیا خاص کر دغه انسانانو دپاره چې بارد مزاج وي. خو که چا په بدن کې حرارت زیات وي بیا د ګوښې دغه ګرم شی نه استعمالوي. د طبیب د نسخې موافق داسې شی ورسره یو ځای شي چې په هغه کې بیرته ته سړوالی راولي. ما ته معدې دپاره چا وخو کلونجي غریب په خپله اخیستې وه، میده کړې یم وه، دومره 1 کیلو څومره اخیستې وه چې دا د معدې د ټولو مرضو علاج ده. دا زړه چې یشیږي د دغه علاج ده، کلسترول چې دا کلسترول بدن کې وینه دغه علاج ده. نو هغه چې ما شروع کړم ماسک ویلې وجود مې اور واخیست، چې کتاب مې پسې وکتم ګرمه ده، حکیم نه مې پوښتنه وکړم چې ګوښې خو دا نهایت زیات ګرمه ده. کلسترول خو ختموي، ځکه کلسترول ګرم شی ختموي، هغه دپاره خو ګټه ده، خو په نفسي خپله معده کې د دومره حرارت پیدا کوي چې بیا به د حرارت معدې نه په عذاب معده حرارت ګټه ورته لري، خو حرارت معتدل، ډېر حرارت نه. نو بیا کله هلته یې راته ویلې چې د بادیان دغه ورسره ګډ که، بلې چې راته وښو چې دا ورسره ګډ که، دا چې میکس بیا استعمالیږي نو هغه د پای هغه کوي، هغه سوړ ده، دا ګرم ده، نو اعتدال پیدا شي. معتدل خوراکونه ښه دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. خدای دې متعالی موږ ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي، استقامت شریعت مو نصیب وګرځي. الله تعالی د جسمانی او روحاني مرضونو موږ ته شفا کامله نصیب وګرځي. خدای دې متعالی خاتمه مو په ایمان باندې کې. الله تعالی دې موږ ټولو سره د خپل رحمت کرم معامله وکړي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي، دې موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې. الله تعالی دې ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي. خدای پاک بارانونه په قدر د حاجت باندې ووري. عام مسلمانانو تکالیف دي، فصلونه راپیږي. الله تعالی په ټولو اسلامي ملکو کې رب کریم د حاجت په انداز باندې کوارو حاجت وي کدي و بارانو حاجت الله په قدر د حاجت ووري. خدای پاک طرفت العين او قلم خپل نفسو ته مسپاري د کوم ګناهو د وجنه چې په موږ باندې د رحمتونه باندې الله موږ عام مسلمانانو ته دیغه ګناهونه د توبې استلو توفیق نصیب وګرځي. آینده کې خدای پاک توفیق په طاعات او په عبادت او په بندګي خپل باندې نصیب وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.